السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. زه نننۍ ویډیو کې تاسو ته د MTM سیټینګ ښیم په موبایل کې چې څنګه د انټرنیټ سیټینګ وکړو او انټرنیټ مو ښه کار وکړي. نو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم له تاسو نه په ډېر درناوي هیله کوم کوم تر اوسه ور زما چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی، زما دا چینل سره سبسکرایب کړئ، ورسره په څنګ کې د ګېټۍ نشان هم ووهئ، ورسره په آل کلیک کړئ. بیا چې زه هره ویډیو اپلوډ کړم تاسو مې نوټیفیکیشن درځي. نو ویډیو ډېره نه اوږدوو، ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسې لاړ شئ سیټینګ ته، د خپل موبایل سیټینګ ته. وینئ زه خپل موبایل سیټینګ ته ځم، دا یې ده. په سیټینګ کلیک کوم. دلته د ما موبایل خو انفونیکس ده، که تاسې هر موبایل و نو تاسو به دلته نیټورک پیدا کوئ. دلته نیټورک ته به لاړ شئ. زه نیټورک ته ځم. هغه نه وروسته به تاسې موبایل نیټورک پیدا کوئ. دا یعنې موبایل نیټورک. تاسو په موبایل نیټورک ته لاړ شئ او دلته به تاسې په د آخري آپشن باندې کلیک کوئ. تاسې لیدلی هم شئ، دا یې ده اکسس پوینټ نیمز. په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسې په دا مثبت علامه باندې کلیک کوئ، لیدلی هم شئ، وینئ دغه علامه. په دې ځای چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته په دې اول نیم کې به تاسې دلته خپل MTM سیم کارت نوم ولیکئ او دلته به هم MTM سیم کارت نوم ولیکئ. دې درته ښیم تاسو ته. که دلته تاسې MTM هم ولیکئ، خالي MTM ولیکئ، نو تاسې انټرنیټ به ډېر ښه کار کوي. دلته زه لیکم MTN، نو دا اوکې کوم او دلته هم لیکم MTN، دا اوکې کوم. ډاټ AF به هم ولیکم ورسره، یا هم AF به خالي ولیکم، ډاټ AF دا به ولیکم. وروسته به دلته درې ټکي وکلیکو او دلته به سیو کلیکئ. نو ستاسو د موبایل سیټینګ به وشي. کله چې ستاسو ډاټا کولاو کړئ، وګورئ زه ډاټا کولاوم، تاسې لیدلی هم شئ. نو ستاسې د موبایل د انټرنیټ سیټینګ وشو. وروسته له دې نه تاسې په خپل موبایل کې یوټیوب هم استعمالولی شئ، ګوګل هم استعمالولی شئ، هر ویب سایټ که هر ویبپاڼه وي که هر اپلیکیشن وي تاسې استعمالولی شئ. ملګرو دا وه د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو هم ښه در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. که مو ویډیو شیر کړه نو ښه تر ښه. د خدای په امان تر بلې ویډیو.